السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو نن 2 جولای 2023 13 ذوالحجه د لوی اختر څلورمه ورځ ده. ستاسو په ذهن کې به وي اختر نه مخکې د حضرت علي کذاب ګونګوټ او زما په منځ کې یو خبره روانه وه. حضرت علي تاسو پیژنئ چې هغه سړی د دین نه دی معلوم، ایمان نه دی معلوم، عقیدې نه دی معلوم، مذهب نه دی معلوم، اوس خو ظاهرا د غیر مقلدو سره دی، خو اوس هم منکر حدیث دی، غیر مقلد هم په خپل صف کې د شک په نظرونو ورته ګوري. دی روان دی یو ټایم روټۍ د پاره دین او ایمان او مذهب پرېږدي بدلې پته نه لګي اخري سټیشن ور دی غریب سي ټولو دنیا کې ځان ذلیل او رسوا کو. الله تعالی دې ټول مسلمانان دغه ذلالت او رسوایی نه وساتي. دې چون کې زه په ځای لګیاو د خلینې د غندونه غورځیدا زه په ځای احناف او پسې مقلدین او پسې د علماء دیوبند پسې بکواسات به کول کده چون کې خپل حقانیت او صداقت ذکر کول د غیر پر سور سره ویل نو موږ به خاموشي اختیارول او چون کې مسلسل لګیاو الہ کې چړل د دیو جن موږ هغه ته جواب ورکول خپل فرض ګڼل. دا خبره هغه کلیپ کې کړي و چیلنج ورکړو چې دیوبندیان مقلدین احناف په عقیده باندې کلم باسته نشته یاره دي. ما ته جواب ورکړو بسم الله وک میدان تراشي واقع د زمونږ میدان تراوړ یو ستاره وړو چې کوم درته خطرناک ښکاری زمونږ راوړ یو مجلس کې په دې دوه عقیدو ذکر کو مخکې وزو په قلاره په یو عقیده مخې تراوړو ان شاء الله یو زمونږ استاد دنیا ته وروخه چې څوک په قاعده باندې بحث کولای شي مناظره کولای شي دلایل لري او څوک نه لري. ور دې غریبانو حالت تاسو وکړو چې د اغه نه خبره کوم حد ته ورسول څه قسم غلط شرطونه څه قسمه تیخ تلارې دی خپل کړل. دویم نمبر دور کړو زمونږ عقاید ټیک دی ما ورته ویل بسم الله وک میدان تراشه په یو مجلس کې درته 2 درجونو نه زیات عقاید تاسو خیم چې ستا د اصول پر اړه کې هغه کفر شرکی دي. دریم نمبر دی ویل زمونږ د بدعاتو نه پاک نو ما ورته ویل الحمدلله چې میدان تراشه زر در 50 نه زیات بدعات شمارم چې د تاکیدي غیر مقلدو کې دي په یو هم تیار نشو. بیا دی ویل چې تاسو د استمداد من الاموات قایل دي مړو نه مدد غوښتل ما وتل کې استمداد په معنا د وسیلې سره شي استشفاء سره شي جدا خبره د پاکي به بحث کې دیش او کې استمداد په نه مدد سره شي یعنی غیر الله نه مدد غوښتل نو د مړو ژوندونه ما فوق الاسباب مدد غوښتل د مونږ شرک ګڼو. زمونږ عقیده دغه د مونږ الزام ملګو زمونږ په مناظره هم شوی د سیفیانو سره دی غریب خو چون کې باغی باندې مخې لراتلې نه شو خبره کوم حد ته ورسوله کله یو بانا کله بل بانا حتی چې ما کله ملګری د سره پر رابطه کړل چې کینو خبره کو مفتی طیب الرحمن سے مفتی فیض الحسین سے مفتی عبدالرحمن ابي سے د ټولو ملګرو سره رابطه وکړلې خد ادب په دایره کې دور ته شرط کې خو د زما سره بده په خپل باندې مبادیات کې الان کې نه خو زه دومره وزګار یم نه دومره کم حیثیت یم چې په زور ځان نه حیثیت پیدا کول لپاره بکواس کوم بک کوم دغه ګونګوټ په شانتي زبنن دتا چې مبادیات نو ما سره کینو پلان کې لم کینن بستا مطالبه پر کوم سبب ربل سبب ربل نور کارونه من کوم بس دغه ته وزګار شم د اصول مطابق مناظره تراشه زما معاونینو تر اوسه پورې دغه سيزونه بار الحمدلله ته کړی د مجالس غوي کړی دي مناظره مجلس ته چې څوک راغلي مونږ ته مخ نه دی اړول مخامخ ور سره نه شو الله په فضل سره دی وجنه په باطل د مرګ خاموشي ده ټول باطل په یو نه او حضرت علي دغه تماشه ټول دنیا وکړه. دویم د دې حیثیت هم ټول دنیا وکړه چې حیثیت دی وبارل په دې قسم شرایط باندې ځان خلاصول غواړي خو په دې نشي خلاصې دي که خامخا ته دا شرط لګي چې ترا شما سره مبادیات کو به عزت او مستاس حیثیت نشته مشران دی راولا شیخ امین دی راولا نورستاني دی راولا شیخ عبدالمنان دی راولا غوی راولا ستاس حیثیت نشته زبر او سره مبادیات تر شی وکم بستام حیثیت نشته غلط شرایط لګي به درته غلط شرایط ولګو خو اصول مطابق کده حلالي بحث کول شي په خپل چیلنجونو قائم میدان تراشه چې بحث وکبر حال په یو کلیپ کې د تماویل انفن فی الماء و استن فی السما د پغی من اعتراض کړو چې د استن صحیح نه دی وستون دی دا حمزه وصلی دا حذف کی بیا د تما جواب ورکو پغی می سلور دلایل په حواله د تویل د پغی به جواب کې اکا بکا خو دی خو ګډوډ خبري وکړلې ما راغي جواب په حواله بیا په دلایل سره ورکو په د مرګ خاموشي شوله. نن په 2 جولای سحر زمونږ ملګرو د شیخ افضل یو کلیپ راغسته او چې په کلام کې راغسته زما مناظره شوی و چون کې دغه انتهایی بې عزتی شو واغی
زموږ مقصود خو هغه نو حق ظاهرولو، خو بهر هغه طاقت نه لرو چې موږ سره بحث وکړي. نو مینس کې کتابونه اوچتله روان شو، نو خلکو به چغې والي خرې ته ګوره، په ساره شپې ته ګوره. بیا هغه په خپل یو مجلس کې کلیپ کړی وضاحتي چې ما د نه دا تپوس وکړو دا تپوس، حالانکې دی دروغ ویلي دي. مجلس ویډیو ریکارډ باندې دی، د مشران کشران ټول په دغه دروغ باندې عادت ته یو بل په دغه باندې دوکه کوي. خو مقصد دا چې په هغه کلیپ کې هم شیخ افضل صاحب دغه الفاظ ویلو انفن فی الماء و استن فی السما. نو چون کې د حضرت علی تکذیب په دې سره وشو چې خپل مشرانو مرتول چې راسیز غلط ته بس که نور وشرمېږي په شرم څه شی وی کنه پتا پسې به چغې والی وي. وس نو وس خو دې یو وجه شیخ افضل هم جاهل دی، نه پوهېږي حضرت علي پوهېږي. بیا بهرحال د سره بله لاره پاتې نه شوله. په کار خو دا و چې د اخلاقي طور شکست تسلیم کړی و، مخې ته مزید په دې څیز نه راتلی. خو نن بل بیا کوشش وکړو د بل چا کلیپ مخې ته راوستو د شیخ ریاض الله صاحب په دې وکړي. نو که تاسو د شیخ ریاض الله صاحب دغه کلیپ واورئ نو په دې کې شیخ ریاض الله صاحب اول نمبر په درد کړی دی، هغه استون ویلی دی. دویم شیخ ریاض الله صاحب اقرار کړی دی چې استون عالمي جنس دی او که چېرته خاص کس د پاره استعمال شي نو د عالم الشخص شو. او مونږ هم که تاسو اورېدلي سامعینو، مونږ هم چې کوم لفظ د استون استعمال کړی هغه مونږ په خاص فرد معین کې استعمال کړی چې هغه دغه ګونګوټ ته حضرت علي. نو د خپل قول مطابق دلته گیر شو، د استون عالمي شخص وګرځېرو، ځکه موږ د ضرب المثل خاص حضرت علي دپاره ذکر کړی دی ګونګوټ دپاره. نو د عالمي شخص شو لکه انشراح. دویم نمبر شیخ ریاض الله صاحب د شافعي حواله ورکړ، دن کې د په شافعي بالا کې دا غلط بیاني کړې ده، ځکه چې علامه ابن حجب رحم الله په شافعي کې اثبات د حمزه کړی دی. سو په نمبر 70 کې تاسو الته وګورئ علامه ابن حجب رحم الله په شافعي کې اثبات د حمزه کړی دی. نو پاره کې خو اثبات د حمزه د زمونږ دلیل دی، او دی وای په شافعي کې د استون تصغیر سوته راځي. د تصغیر دغه خبره په شافعي کې د ماته دی وخی چې د استون تصغیر سوته راځي، نو زمو مانګه انعام ورکوم څومره انعام چې دی غواړي. دریم دی وای استون په اصل کې سطحون دی، الان کې دا رای د ناقد د ذکر کړی دلته، او رای د ناقد په وجه اوله کې ده، او مونږ وایو وجه ثانی چې شهرت دی په دې کې هغه استون دی په وجه ثانی کې، او تحویل حمزه الوصل الى القطع د باب نه ده، او شهرت وجه ثانی وزن د فعلون دی په دې باندې اجماع او تعامل د اهل لغت په دې را روان دي چې دا بالکل نه حذف کیږي، او سمعانم استون دی ردی حذف نه کیږي. نو در دیو بل غلطی شو چې د ناقد رای نقل کړی ده، او د ناقد رای وزه اوله ده نه وزه ثانی. څلورم نمبر کې دی وی کله عین کلمه حذف کیږي او کله لام کلمه حذف کیږي، خو ردی لپاره هیڅ قاعده او دلیل نه ذکر کړی. پنځم کې دی وی چې دا جمع تکسیر ده، او جمع تکسیر او تصغیر ده اشیاء خپل اصل ترد کوي. نو موږ وی بالکل دسه ده جمع تکسیر او تصغیر د اشیاء خپل اصل ترد کوي، خدا په وزه اول کې ده نه په وزه ثانی کې. او زمونږ باز دلته په وزه ثانی کې روان دی، وزه ثانی په خپل ځای جاری وي، د وزه ثانی سره د خبر هیڅ تعلق نشته. شپږم دی وی استعیم هم جایز دی. نو زه دته هم دا خو بیا جمع په مابین د عوض او معوض کې راغله، او دا باطل دی لکه وشاهن او اشاهن. نو یو به دواړه نشي ویل، یا به اشاهن وي یا به وشاهن وي. دویم جواب دار چې دا سطحن او استون دا توارد د لغتینو دی، بعضو کې استون دی او بعضو کې سطحن دی، او توارد د لغتینو دا رسونه د فصاحت او بلاغت نه لکه الفاظ مترادفه او الفاظ مشترک. او موجم الوسید کې تاسو کو وګورئ نو د استون معنا صرف خاص اندام نه دی چې هغه انسان پسې رستی، بلکې کله کله په معنا د حلقه الدبر سره مرضی، او نور غني معناګانې موجم الوسید ذکر کړي دي. هم نمبر کې دی وی استون وزن د افعون دی، نو دا د دعوه بلا دلیل د هیڅ دلیل نه ذکر کړي. دویم وزن ثانی کې افعون د سره شته دی نه، که وزن ثانی کې چرته وزن د افعون وې نو بیا به حمزه حذف کېده، وزن ثانی کې وزن د افعون نشته. اتم نمبر کې دی وی احادیث کې لفظ د سطحون ذکر دی. نو جواب دار چې دا وزه اوله ده په وزه نه وزه ثانی، یعنی دا وزه اوله ده نه وزه ثانی ته کوم خبره کی، او احادیث مبارکه دا په اخرنی پړو د فصاحت او بلاغت باندې ولاړ دي.
دین علاوه کته فتح القدیر وګونی علامه ابن الحمام رحم الله الفاظ د مسکت الیقظه هم ذکر کړی دی دغه الفاظ الته ذکر دي. نه هم نمبر کې دی وای اقرار کوي چې حمزه مبدله ده د هانه، نو موږ د ته وایو جزاک الله خیر چې تام اقرار وکړو چې دلته کم از کم دغه عمر دی ومنله. خو دلته بیا بل قاعده متوجي شي، غایت تحقیق اشتره د قاعده چې ابدال شی د خپل اصل نو واسي، نو شی د خپل اصل نو واسه نو استون شو، نو دا خو زمونږ دلیل شو. سوچ ورته نه کې لسم زمونږ بحث چون کې په استون او وستون کې روانو، ګنګوټ ویلو الله وستون دی وستون دی استون نه دی. الان کې ټوله دنیا کې مچا دا وستون نه دی ویلي، ټوله دنیا کې تر دې چې د خپل شیخ ریاض د ویل چې دا استون دی، شیخ افضل نو مرتبه پیښل چې دا استون دی، پغیبه ورته دلایل پیښل چې دا استون دی، د نسخو مطالبه کړي هغه مرتبه چې دا استون دی، او بس وس چې نه مني هغه ته سر بسک. نو مشرم اقرار وکړي چې دا حمزه یوز د ها نه راوړل شوی ده، او دیو خدلته چون کې د الفین رجوع وکړل دغه شان ان شاء الله د شافعین هم دیو رجوع کوي. خو بهر حال زده ته وایم چې نور دی بکواساتو نه قلار شک مناظره کول غواړي. بسم الله وک میدان ترشته مونږ وکړه است حقیقت مونږ کتل هر سندې خبر یو ته بحث کول غواړي. زما معاونین در سر پر رابطه دي او زما استاد بحث دی چون کې زما قائد ټیک دي، علماء دیوبند قائد ټیک دي، کستا قائد ټیک دي. بسم الله وک ته ولې ریږي پدې مونږ نه یریږو د نر په شان درته میدان کې ولاړ یو، پته مې یو چې ان شاء الله رابطه وکې موتابه پس خپه سنجیده مجلس کې به گفتگو کو، خبرې وکړو په قاعده باندې. او ته خو اولنی ټرن کې و تخدیر مبادیاتو نم لاړې مبادیاتو لکه خپل راځي کې بل څوک راځي را لېږي. بسم الله وکړه زمونږ زه ته را لېږي، مونږ له زیرا کې مونږ درته کسان در لېږو هلته به کینو ان شاء الله یو عقیدې تعین به وکړو. مخکې به زو قدمونه بخلو تا خو له قدم نه دی اغسته او ګبراو شي ویرېدي، نو دومره حواس باخته کېږم ما یریږم ما بدردم مه وایه. ان شاء الله لازم مخکې بزو خبرې وکړو. زه په انتظار یم چې په سنجیده ماحول کې ماته جواب راکړي. غلط شرطونه پرېږدوه، که غلط شرطونه لګي به درته مونږ هم شرطونه لګو. مشران دی راول ستاسو حیثیت نشته، نن هم غیر مقلد تا تر شک په نظر ګوري، ته منکر حدیث غیر مقلد یې هم نه. بهرحال د ټولو مسلمانانو ته هم چې دغسې فتنو نه ځان وساتئ او په خپل دین عقیده نظریه باندې کلک او مستحکم ودرېږئ. دغه خلک چې د یو ټایم روټۍ د پاره دین او مذهب او عقیده بدلې، ټوله دنیا دغه تماشه کوي. تر اوسه پورې د انکاري حدیث باندې کلک باندې ولاړو دغه دفاع کول، نن دلته راغینم کول کرتوبه نه وباسي. ما ورنه تاسو کله چې تا ویلو چې پلان کې حدیث د قران خلاف د پلان کې د قصې د پریخره کې وسم د دی قایلی کې پریخي دی توبه دی وستي وای ما چې کوم بکواسات کړو چې د بخاری شریف پلان کې حدیث مثلا العبد اذا وزیا فی خبری وتولى وذابا صابو دغه روایت چې د قرآن نه خلاف د ما ویلو زر دینه توبه وباسم کول کرو وای پلان کې موقع باندې اوس چون کې غیر مقلد شوم د هغه انکاري حدیث نه توبه وستری یقینو کې تر اوسه پورې تاسو غیر مقلد نه ګڼم تکلک منکر حدیث تر هغه د سست شهرت حاصلول لپاره اوس دا قسمه قصې کې الله تعالی دغه فتنې امت مسلمه محفوظ وساتي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.